موږ په ننګرهار ولایت کې زموږ د زده کوونکو د خوا نه شین چای کرل شوی چې الحمدلله ښه نتیجه ورکړې ده. موږ دلته نمونه راوړې ده، دغه د ګلدان کې هم کرل شوی دی او هغه په هغه د پټي نه چې کوم حاصل یې ورکړی ده هغه دي، او تر همدغسې دغه مرخیړي دي کوم چې زموږ د زده کوونکو او محصلینو د خوا نه په تحقیقاتي فارمونو کې روزل شوي دي او دغه د الحمدلله ښه نتیجه مې ورکړې ده چې تاسو یې وینئ. همداسې دغه زموږ د زده کوونکو او محصلینو د خوا نه جوړ شوی اچار دی، همدغه په طبیعي ډول دی، البته د بازار سره فرق او توفیر دا ده چې دا په طبیعي ډول جوړ شوی اچار دی، جانبي عوارض نه لري او کیمیکل او دا څیزونه پکې نه دي شامل، خالص دی. دا زموږ د محصلینو او زده کوونکو د خوا نه جوړ شوې مربا ده، د مڼې مربا ده، البته ډېر ښه کیفیت او اعلی کوالټۍ والا ده. او دا هغه درمل او دواګانې دي کوم چې زموږ د محصلینو او زده کوونکو د خوا نه د حشراتو د وژلو دپاره او د نباتاتو د تقویې او غټېدو دپاره جوړ شوي دي، ډېره ښه نتیجه ورکړې شوې. او دغه زموږ د اګرانومۍ څانګې د تخمونو کلکسون دی، مختلف نوع اصلاح شوي تخمونه دلته پکې دي، او همداسې دغه د حشراتو کلکسون دی او دغه د امراضو کلکسون دی، او نور هم موږ مختلف النوع بوټي راوړي دي چې ګلاب بوټي پکې شامل دي، سلبرګه ورته وایي، یو ګل یې 100 پاڼې لري. دا د بازار سره توپیر لري ډېر زیات، دا ډېر په اعلی کوالټۍ کې جوړ شوي دي او په معیاري شکل روزل شوي دي انشاءالله العزیز. د نارنج بوټي دي، د لیمو بوټي دي، مختلف النوع بوټي دي. او یو همدغسې موږ دلته دغه عملا د شنې خونه چې ورته وایي د هغې نمونه موږ راوړې ده، او داسې یوه عالمه راوړې ده چې هغې باندې موږ کولی شو د ونې ارتفاع معلومه کړو، د لرې ځای نه موږ کولی شو چې د ونې ارتفاع معلومه کړو، او هغه یو آله چې موږ زده کوونکو او محصلینو د خوا نه جوړه شوې ده موږ کولی شو چې په هغې پسې په سیستماتیک ډول او په ښه شکل سره هغه میوه د ونې نه راوش کړو تر څو خراب نه شي. او همدارنګه موږ یو څه مایان او چې موږ هلته خپله روزلي دي په خپلو فارمونو کې هغې نمونه مو راوړې ده. نو دغسې مختلفې پروژې موږ راوړې دي. په کول کې انشاءالله العزیز موږ او زموږ اداره ټول دې ته ژمن یو، هڅه کوو چې عملي ډول سره موږ په خپلو تحقیقاتي فارمونو کې خپلو محصلینو ته دغسې د عملي زده کړو زمینه برابره کړو. خوشبختانه ماشین شیشه کشی ساختیم که خوبی های بیشتر داره در مقابل ماشین های خارجی، هم در حساب کیفیت، هم در حساب قیمت های مناسب. و خوشبختانه ماشین های ما که با دو کارکرد خاص خود داره که با برق سی و دیسی قابل استفاده می باشه، و ماشین های خارجی که یک خرابی های عمده که داره که احیانا اگر جمع منفی از مشتریان غلط شوه، تخت قابل سوختن رو داره. و خوشبختانه ماشین ما که است اگر تخت از پیش که جمع منفیش لاینش غلط شوه قابلیت سوختن تخت رو نداره. و یک خوبی عمده دیگر که داره ماشین ما که است باریش مکمل از فایبر کلاس ساخته شده و 7 نوع پرنده را گنجایش داره که بکشه، که از قبیل مرغ، مرغابی و کیکر را ظرفیت دارد، 100 عدد 200 عدد تخم بودنه و کوک، 50 عدد فیلمرغ و طاووس، و روزهای متفاوت‌تر را داره که مرغ را در ظرف 20 روز به جوجه تبدیل میکنه، بودنه را در ظرف 16 روز، مرغابی را در ظرف 25 روز، همونطور متفاوت‌تر با روزهای متفاوت‌تر به جوجه تبدیل میکنه. و خوشبختانه که ما توانستیم که در نمایشگاه بادامباغ از طرف وزارت زراعت برگزار شده بود که اداره تکنیک مسلکی بر ما غرفه در بادامباغ بر ما ایجاد کرد که ما توانستیم که در این نمایشگاه اشتراک کنیم.